أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى وإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه. دا روایت راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی او حدیث متفق علیه د بخاری او د مسلم د دواړو دی. دا احادیث د نن سبق په باره کې د سجده سهو دی چې په لمانځه کې انسان سهو کیږي. سجده سهو طریقه څنګه ده او سجده سهو په چش باندې واجبېږي پر انسان او په کوم ځایو کې کیږي په کوم کې نه کیږي. نو د دې قانون او قاعده دا ده په لمانځه کې سهو کیږي انسان سهو سي په سنن او مستحبات که پاتې سي په لمانځه کې په دې کې سجده سهو نشته. مثال کې طور فلمانځه کې سبحان سړی پاتې سي یا په رکوع کې تسبیحات پاتې سي یا په سجده کې تسبیحات سبحان ربی الاعلی چې وایي دا پاتې سي یا اعوذ بالله او بسم الله پاتې سي یا وروسته مثال د التحیات بعد هغه درود دی یا اللهم ربنا دعا پاتې سي. دا سنن دي یا مستحبات په دې کې د سجده سهو ضرورت نشته. سجده سهو په هغه شیانو کې نشته کوم دي ما دکتور سي سنت پاتې سي په لمانځه کې او یا مستحبات په لمانځه کې پاتې سي په هغه کې سجده سهو نه راځي. د هغه سره لمونځ ادا کېدلی سي. دویم دا دی په لمانځه کې سي فرائض پاتې سي په دې کې سجده سهو نشته. دا لمونځ نه وسو د سره لمونځ راګرځېدل غواړي. مثال قرات ګسه نه ووایي یو سړي ګسه رکوع نه وکړه سجده نه وکړه اخره ناسته نه وکړه چې په لمانځه کې کوم شیان فرض دي فرض که په لمانځه کې پاتې سي دا په سجده سهو باندې کار نه کیږي. دا سجده سهو د هغه جبیره نه ګرځي بلکې دا به دوباره د سره سرنو نماز به برته گزاري برته به د سره لمونځ کوي. دریم دا دی چې واجبات پاتې سي. واجبات په لمانځه کې مثال سورت فاتحه نه وویل سوه یا مثال زم د سورت نه رالی یا اوله ناسته نه وسوه یا اتحیات په اوله یا په دومه ناسته کې نه وویل سوله. دا بیا دوه صورت لري. یو صورت دا دی چې قصدن عمدن پرېږدي یو دا دی چې په سهو سره پاتې سي. که چیرې دغه اتحیات یا د اخر اوله ناسته دا واجب یا فاتحه یا زم د صورت دا که کستن پریږدي په کست سره پریږدي د دې سجده سهو نشته. عمدن چې پاتې سي د دې سجده سهو نشته. دا لمونځ د نقصان سره سودا فاسد کیږي برته به راګرځي. د نقصان سره لمونځ پاتې سو قصدن یې پرېښوي نو برته به راګرځي لمونځ. د سجده سهو طریقه دا ده چې دا واجب شیان یا د تاخیر د فرضو راسي دا په لمانځه کې سهوا په هیره سره پاتې سو نو د هغه علاج دا دی چې دا شیطان پر مشتبه کوي لمونځ د هغه دپاره دا دی چې اتحیات ووایي په اخره ناسته کې تر عبدو رسولو پورې پر یوه طرف باندې سلام وګرځي بیا سجدې او دوې سجدې وکړي بیا اتحیات د سره څه ووایي اتحیات د سره څه ووایي بیرته عبدو رسولو اللهم ربنا ګرده ووایي اللهم صل درود ووایي اللهم ربنا ووایي بیا سلام وګرځي. دا انو ترغیم رالی د شیطان د پزې سپېرېدل لره دا ترغیم د شیطان و. دا کې نو طریقه یې دا ده چې بیا سجده سهو سته. که سنت پاتې سي مستحب پاتې سي په لمانځه کې د دې دپاره سجده سهو نه کېږي
که فرض شی پاتې سي په لمانځه کې د هغه دپاره سجده سهو نه کېږي هغه لمونځ دوباره راګرځي او که واجب شی پاتې سي په لمانځه کې په قصد سره عمدن پاتې سي په دې باندې بیا نسته سجده سهو لمونځ یې د نقصان سره سو برته به لمونځ کوي په کار دا دی چې لمونځ وکړي دوباره سجده سهو یې نه کېږي او که دا شیان پاتې سو په نسیان سره په هیره سره په لمانځه کې واجب مثال پاتې سي د دغه سړي دپاره نو حکم دا دی شریعت کې چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم سجده سهو کړې ده بس نو سجده سهو به وکړي سجده سهو طریقه دا ده اختلاف د علماو هغه خپل پر ځای باندې دی په مذهب کې بس هغه اخري لار څه دغه زه درښیم بس اتحیات تر عبد رسول ووایي بیا که پرې وږه سلام وګرځوئ دا راجع دی صحیح دی پر دواړو باندې هم جایزه دی په نیت باندې د دې سجده سهو کې په نیت قطعي نه وي نو بیا به دوی سجدې ولګي بیا به د سار اتحیات شروع کړي درود به ووایي اللهم ربنا به ووایي سلام به وګرځي دا د سجده سهو طریقه ده او بله قاعده دا ده چې سجده سهو په چیش باندې لازمیږي پر انسان باندې کم شی وکړي بس دا یو قانون دی تقدیم د واجب پر بل باندې راسي تاخیر د واجب مثال سړی په قیام کې اول وار سورت ووایي بیا الحمدلله ووایي اوس تقدیم رالی د سورت تقدیم رالی مقدم یې کوي پر الحمدلله باندې نو یادی وکړي اول سورت ووایي مثال بیا فاتحه ووایي نو خو د تاخیر رالی د فاتحې تاخیر رالی قانون دا دی په سجده سهو کې په تقدیم د واجبو په تاخیر د واجبو په تقدیم د فرضو یو فرض تر خپل ځای مقدم کی په تاخیر د فرضو یو فرض تر خپل ځای مؤخر کی او په ترک د واجبو سره نسیانان په دغه سجده سهو راځي قاعده یې دا ده سجده سهو په کوم شي باندې لازمیږي تقدیم د فرضو پر بل فرض باندې یو فرض پر بل مقدم کیاو یو فرض پر بل باندې مؤخر کی دوا دریم دا دی تقدیم د واجب چې واجب مقدم کی څلورم دا دی تاخیر د واجب چې تاخیر د واجب کی واجب مؤخر کی پنځم دا دی چې هغه چشم کی ترک د واجب کی نسیانن واجب پاتې په هیر سره دا د سجده سهو قاعده ده تقدیم د فرضو پر بل تاخیر د فرضو تر بل او تقدیم د واجبو تاخیر د واجبو او په ترک سره د واجبو نسیانن په هیر سره پر دغه قاعده د فدا سجده سهو لازمیږي دویمه خبره دا ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سهو په اقوال شرعیو کې او یا په وحی کې په دې کې امکان نه لري نه امکان ستا نه داسې سهو سوی ده چې دی وایي زه سهو سوم په دې حکم کې یا په دې وحی کې داسې ناممکنه ده داسې سهو نه راغلی ده نه پیښه سوې ده نسته نبی پاک صلی الله علیه وسلم په اقوالو شرعیو کې په احکامو کې په وحی کې په دې کې سهو ده لره نه راتله او په ځینې افعالو کې په پیل کې سهو لکه په لمانځه کې سهو دا راغلی ده د نبي پاک صلی الله علیه وسلم څخه داسې سوې ده پر 2 رکعاتو باندې 4 رکعات لمونځ د پر 2 رکعات سلام ګرځولی دی یا داسې سوې ده دی بل رکعت پنځم ته ولاړ سوی دی په بعضې افعالو کې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم څخه سهو راغلی ده د پاره د حکم شرعي چې هغه د امت دی رحمت للعالمین دی د دغه د پاره چې امت د پاره د مسلې حکم معلوم سي چې امت ته مسله معلومه سي چې مثال سړی په لمانځه کې سهو سي نه به څه چم کوي اوس ګوره که نبي پاک صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې سهو نه وای راغلی بیا به موږ ته دا حکم نو څه معلومېدی چې موږ په لمانځه کې سهو سو موږ څه چم کوو نو دا خبره یاد لرئ چې نبي
کریم صلی الله علیه وسلم لره په اقوالو کې په اقوال شرعیو کې په وحی کې په دې کې سهو نه ده راغلی نستان نه امکان یې نه درلودی په ځینې افعالو کې لکه په لمانځه کې سهو راغلی ده هغه پیښه سوې ده د پاره د دې چې دی رحمت للعالمین د پاره د امت چې مسلې حکم معلوم سي نو نبی پاک سم سجدې وکړي دوی سجدې وکړي بیا یې اتحیات وویله بیا یې سلام په وګرځوئ دا رقم زموږ دپاره هم دا طریقه ده چې هغه سلام وګرځوي دوی سجدې وکړي بیا اتحیات ووایي دا سهوه چې ده که لمانځه څه یو شی پاته سوی دا دوی سجدې د هغه جبیره وګرځېدله او دا د پزې سپیروالی د شیطان سوی شیطان راځي په لمانځه کې هغه انسان اشتباه کی په اشتباه کې اچي دا د شیطان دپاره ترغیم سو وبه قال حدثنا عن ابي هريره قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يوفتيك اذا قام والبدر يصلي المنزكي جاءه الشيطان شيطان راس فلبث عليه دا شیطان پر د باندې اشتباه غورځي منځ په شک اچي بیا نو حتی لا یدري دا انسان نه خبر کم صلا چې څول منځ مې کړی دی فاذا وجد ذلك که دا رقم مسله پیدا سو ستی په لمانځه کې دی شک سو چې څو مې کړی دی احدکم یو پتی فلیسجد سجدتین وهو جالس بس دوی سجدې دي وکړي دی دې ناست وي دوی سجدې دي وکړي بیا دې بیا تحیات ووایي بیا دې سلام وګرځي اوس مثال کې تور یو سړي ته سهو سي په لمانځه کې په 4 رکعاتې لمانځه کې بیا به څنګه روي اوس یو سړی دی پر 2 رکعاته باندې سلام وګرځاوي دستي به بیا بل پیل نه کوي دستي به ولاړیږي 2 رکعاته دی وکړي بیا به هغه په اخره کې بیا به دی وکړي بیا به سجده سهو وکړي بیا به سلام وګرځي یا یو سړی دی اوس په 4 رکعاته لمونځ کې دی پر 2 ناسته نه کښېنستی و دریم ته ولاړ سوی نو چې و دریم ته ولاړ سوی بس بیا طریقه دا ده چې اوله ناسته چې وه هغه واجب و تحیات واجب پاته سو بس بیا دې دریم رکعت وکړي بیا دې 4م رکعت وکړي بیا دې په اخره کې سجده سهو وکړي لمونځ یې صحیح سو اوس که یو سړی و پر 4 رکعاته پر اخر باندې خدای کښېنستی پر 4 رکعاته لمونځ چې ده وکړي دی خو به کښېنستی اخره ناسته و سلام ګرځېدی نو دی د 4م رکعاته څه ولاړ سوی چې دی ولاړ سوی اوس 2 سراته دي دا اخره ناسته دلته ده کړې ده که نه ده کړې که اخره ناسته ده نه وه کړې بس بیا ولاړ سوی بیا چې هر وخت ور په یاد سوی او په ولاړې وي که ور یاده سوی دستي به کښېني که نه کښېنستی 5م رکعت لره سجده کړې وه بیا به 6م هم ورځم کې هغه بیا دا 1 رکعت 5م ضایع کېږي 6م به هم ورځم کې 6 رکعته 6 سره نفل سو ګر د نفل سو فرض به بیا د سره څه کوي او که یو سړی دی ولو چې 4 رکعته لمونځ یې کړی وی پر اخره ناسته کښېنستلی وي ده به سلام ګرځاوي خو لمونځ یې پروی دی ولاړ سوی چې ولاړ سوی که ور په یاد په ولاړې خو راودي ګرځي کښېدلي که نه سو په یاد 5م رکعت یې وکړي بس بیا به بیا 6م بیا ورځم کې بیا به 6م ورځم کې هغه 4 رکعته پر اخره ناسته دی کښېنستلی وي نو دغه 4 یې فرض سو دا 5م رکعت چې ده وکړي 6م به بیا ورځم کې دا 2 رکعته یې نفل وګرځېدل په اخر کې به سجده سهو وکړي ولې فرض یې هم صحیح سو 4 یې فرض سو 2 رکعته یې هغه سنت سو نفل سو دا د هر وخت منځ 4 رکعت زبدی کیسه ده د ماښام په لمانځه کې که سهو سو مثال پر 3 رکعته ناسته یې وکړه دی ولاړ سولو بیا که 5م رکعت و راځي به کښېني به که 5م رکعت هم وکړي کوي په سجده سره بیا به 6م بیا به بل 5م ورځم کې نو 3 رکعته فرض سو 2 یې نفل سو دا د ماښام د سنت څه نسي درېدلی او که دی ولوسي نه و کښېنستلی پر 3م رکعت دی نه وی کښېنستلی ولاړ سوی 5م دریم رکعت 4م ته ولاړ سوی 5م به نه ورځم کوي ولې 5 رکعته تاک نفل نسته دا 4 سره نفل وګرځېدل دا طریقه ده
او اوس بل دلته درې قسمه حدیث راغلی دي. یو حدیث دا راغلی دی چې انسان شک سو په لمانځه کې د سره سدي لمونځ راګرځي. دویم حدیث دی راغلی دی چې انسان په لمانځه کې شک سو طهرا دي وکړي. طهرا دا معنا سوچ دی وکړي، غالب فکر، غالب ګمان، د غالب زړه وویل چې د زړه پر اوبو پر وچښلې بس هغه دې لمونځ حساب کې کول دا مې دوام دی دا دوام دی، کول دریم دی بس دا دریم دی، کول څلورم دی دا څلورم دی. بل حدیث دی راغلی دی. دریم حدیث دا راغلی دی چې وای پر عقل عدد دی بنا کې. مثال یو سړی دی دا کې شک سو چې دریم رکعت مې دی که مې دوم دی، یا په دې کې شک چې دریم مې دی که مې څلورم دی. بس دی بیا پر عقل باندې بنا کې که په دوو په درو کې شک و دی دوه حساب کې، که په درو په څلور کې شک و دی درې حساب کې. دا حدیثونه امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ګرد په خپل مسلک کې جمع کړي دي. هغه وایي داسې ده که چیرې اول سړي ته شک پیدا سوی په لمانځه کې، اول سړی دی تر اوسه شک نه لوېدلی په لمانځه کې، دغه سړي دپاره بس دغه اول حدیث پر دا باندې محمول دی. کرا دې د سره څه به سلام دې وګرځي، د سره څه دې تحریمه وتړي، د سره څه دې نیت وکړي، دوباره د سره نه دې لمونځ وکړي. او که یو سړی دی بار بار شک په لمانځه کې ورلویږي، بار بار شک په لمانځه کې ورلویږي، هر وار ورلویږي چې دویم رکعت مې کوي، دا سړی خو نو بیا هر ساعت بل نوی نیت نشي تړلی، هر ساعت شک ورلویږي. دا سړی دی پر طهراوي کې غالبه ګمان چې د ده فکر ورته وویل چې ول دوم دی دوم دی، که ول دریم دی دریم دی، که ول څلورم رکعت مې دی دا څلورم دی. دی پر غالب ګمان باندې فیصله کوي. او یو سړی هغه دی چې غالب ګمان فیصله نشي کولی، بیا چې د ده شک سي په دوو په درو کې، بس بیا دې پر دا باندې بنا کوي چې بس پر عقل عدد باندې چې دا مې دوم دی، که په درو په څلور کې شک سوی بیا دې پر درو باندې بنا کوي چې دا مې دریم دی. مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه وایي دا د امام صاحب یو کمال دی چې دا حدیثونه درې رقمه راغلي دي، درې سره پر خپل مسلک کې راجمع کړي دي. یو حدیث داسې دی چې شک یې سو د سره د لمونځ وکړي، بل دا دی چې طهرا دې وکړي، غالبه ګمان دې وچلي، او دریم دا دی چې پر عقل عدد دې بنا کړي. نو د دا درې سره په دا کې جمع کړي دي. وایي انسانان درې قسمه دي، یو هغه دی که اول وار شک وي بس دا دې د سره لمونځ شروع کړي، او که دی وي چې بار بار ورپېښېږي پر غالبه ګمان باندې دې فیصله وکړي، او که دا دی غالبه ګمان فیصله نشي کولی، د هغه دپاره هغه حدیث دی پر عقل عدد باندې بنا کړي. وبه قال حدثنا عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته كثير شك په لمانځه کې فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح شك وليبني على ما استيقن پر هغه دی بنا کې د ده یقین ثم يسجد سجده دی وکړي سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته دا به د دغه شفع سي، وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم. دا رقم بل حدیث راغلی دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې ستی په هغه کې دغه دی د کې چې د لمونځ کوئ دی نبي علیه السلام پر دوه رکعتو باندې سهو سو. حدیث اوږد حدیث دی، ابن سیرین نقل کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه، هغه وایي په موږ باندې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمونځ کوئ، یو د لمانځو څه د ماپښین د زواله بعد وایي چې د ماپښین لمونځ وایي که د مازدیګر وایي. ابن سیرین وایي ما ته ابو هريره مسما کې راوښو وایي خو زما هیر سو، وای صلی بنا رکعتین ثم سلم سلام یې وګرځوي. نبی علیه السلام د څلور رکعاتو ابتدا کړې وه، دوه رکعاته چې وسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاوی.
بس دی ولاړ سوی و د یو لرګي و خواته ولاړ سوی یو تنبه وه د مسجد کې پر دا باندې یې تکیه وکړه دا لاسونه یې دواړه دی مبارکان ونیول د چپه لاس پر ظاهر باندې دا شی مخ کښې شوی دی تکیه یې وکړه ځان یې وسا کوي او دی و لکه دی د خشم د غضب په حالت کې او دا چابک خلق د مانځه څه ووتل دا چابک خلق ووتل وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد د مسجد څه ووتل چابک خلق چې ودواته یا و ذکر ته ودواته نه کښېنستل هغه ووتل صحابه کرام چا وویل په دې قوم کې ابوبکر هم دی عمر هم دی نو نبی اسلام پر 2 رکعاته سلام ګرځولی دی فهاباه ان یکلمها وای دوی خبرې نه ورسره وکړي نبی اسلام ته پر دوی باندې روب و دوی نه سو ورته ویلی په دا قوم کې یو سړی وی په لاسو کې اوږدوالی وی ذوالیدین نومېدی ذوالیدین معنا خاوند د لاسو یا سخي و یا لاسونه اوږده و قال وویل دا سړي وویل دا ذوالیدین وویل لرسول الله صلی الله علیه وسلم لره انسیت ام قصرت الصلات یا رسول الله ستا هیر سو که لمونځ کسر سو ستا هیر سو 4 رکعاته دې نه وکړو تا خو به 4 کول تا 2 رکعاته وکړو او که لمونځ کسر سو کسر د ماپښین لمونځ یا د مازدیګر لمونځ 2 رکعاته سو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لم انسی یا نه مې دی هیر سوی ولم تقصرن لمونځ کسر سوی دی لمونځ هغه 4 دی اخر کې نبی اسلام پوښتنه وکړه فقال اكما يقول ذو اليدين دغه مسله ده لکه ذو اليدين چې وایي فقالوا دی والصحابه کرام قلت نعم ومنځ 2 رکعاته اوس 4 نه اوس فتقدم رسول پاک صلی الله علیه وسلم برته هغه خبرو ثبات په لمانځه کې تر مخه سوی فصلى هغه لمونځ یې وکړي ما ترکه چې 2 رکعاته پاتې سوی و هغه یې وکړي ثم كبر بیا الله اکبر وسجد مثل سجودي بیا سجده وکړه وكبر ومثل سجودي بیا بل سجده وکړه او اطول ثم رفع رأسه بیا سر راپورته کوي وكبر تکبیر یې ووایي ثم كبر وسجد مثل سجودي او اطول بیا بل سجده وکړه ثم رفع رأسه بیا سر راپورته کوي وكبر تکبیر یې ووایي بس تکبیر وای 2 سجدې وکړي بیا سلام وګرځوي اوس مسله دا ده چې دلته خو خبرې سوي دي بیا څنګه په مابین کې خبرې سوي دي یو 2 رکعات لمونځ سوی دی سلام ګرځېدلی دی بیا ذوالیدین ول یا رسول الله لمونځ کسر سوی او که ستا هیر سو نبی علیه السلام نه دی شی سوی بیا نورو صحابو ول لمونځ 2 رکعاته وسوی بس بیا نبی اسلام 2 نور لمونځ پوره وکړي بیا 2 سجدې وکړي سجده ساوه وکړه سلام یې وګرځوي دا خبرې په مابین کې راغلې دا څنګه مسله ده وایي دا هغه وخت و د لمانځه په مابین کې خبرې جایز وي د یې زمانه وه لمونځ به ولاړ بیا به یو سړی راغلی په غوږ به یې څوکه ورته وویل دا کوم رکعت دی هغه به دا اول دی یا دا 2 دی لمونځ څو سوی دی څو پاتې دی خبرې په لمانځه کې جایز وي دا یو زمانه وه اول ورسې لمونځ شروع سو بس بیا الله پاک دا آیات نازل کړي قوموا لله قانتین الله دپاره ودرېږئ ساکت به یاست تی به غږ نه لرئ خاموشه به یاست په لمانځه کې اوله زمانه کې په لمانځه کې خبرې جایز وې په مابین کې بیا خبرې بندې سوې نو دا هغه زمانه وه نو نبی اسلام لمونځ پوره کوي سجده ساوې وکړي نو سجده ساوه چې ده هغه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم څخه راغلې ده داسې صورتونه پېښ سوي دي واخر دعوانا الحمدلله